ښاغلی بیرسټر صاحب یو ځل چې بیا په صوبه کې د ترهګرۍ او د ناامنۍ خبرې تودې شوي اعتراض په تاسو باندې ډېر زیات کیږي چې یو سل دوه د ټي ټي پي ډېر خطرناک قیدیان مو په خپل حکومت کې له زندانونو خوشي کړي او تر 40,000 زیات جنګیالي مو واپس دلته راوستي دي. څه وایي په دغه هکله باندې؟ تاسو چې څنګه وایئ چې اعتراض کیږي بس صرف دا اعتراض دی. د اعتراض دوه قسمونه، یو بې بنیاد اعتراضي او یو لغو اعتراضي. زه به دا خبرې په دې کې دواړو قسمونو کې واچوم. پاتې شوه خبره د لغو مطلب دا دی چې لکه دروغ وایي. نو داسې ده چې ټي ټي پي سره خبرې اترې بالکل شوې وې او ټي ټي پي سره خبرې اترې د امن لپاره صلح دپاره کېدلې. مقصد هم دا و چې د جنګ ختم شي او د دې سیمې حالات چې دی نو هغه د امن طرف ته لاړ شي. په هغې کې د ټي ټي پي څه شرایط څه زموږ شرایط خو داسې هېڅ خبره نه وه چې موږ به ترهګر راولو او دلته به آباده وو. که دا مقصد و نو بیا د مذاکراتو څه ضرورت و، بیا خو به هم ورته لارې کلو کړی چې بس راځئ موږ دا ټوپکې به موږ یو طرف ته کیدو تاسو راځئ د عمل کوالی رانه. نو دا بالکل هغه خلک د خبرې کوي کوم چې په بنیادي طور باندې د دې مذاکراتو مخالف وو. هغې دا غوښتله نه چې مذاکرات وشي ځکه چې د هغې شاید سیاسي مفاد په دې سیمه کې په دې علاقه کې په جنګ کې او په ترهګرۍ باقي ساتلو کې وو. موږ د روغې کوشش وکړو. 40,000 خلک یادوي، 40,000 کسانو کې د ماته یو داسې کس وښیي چې راغلی دی د افغانستان نه ترهګرو او هغه په یو کلي کې او یا په یو چم کې اوسي، د هغه د ماته کور وښیي، د هغه د ماته کندی وښیي چې دې ځای کې دی پروت دی او دا ترهګرو چې د افغانستان نه تاسو راوستی دی. که معاهده مو نه وه کړې نو فی سبیل الله مو ورته دغه جنګیالي خوشي کړي وو؟ معاهده نه وه شوې. معاهده خو د معاهدې دپاره خبره کېدله. ګوره معاهده همیشه چې کېږي د مذاکراتو نه پس کېږي. په مذاکراتو کې د دواړو پارټو د دواړو طرفونو څه شرایط وي هغې کې ته څه منې څه نه منې. د معاهدې د مذاکراتو خو مطلب دا دی چې څه خبرې به ته کوې څه به زه کوم، بیا په هغې کې فیصله کېږي چې کومه به زه منم او کومه به ته منې. او په دې کې ثالث چې دی نو هغه د افغانستان چې کوم موجوده حکومت دی د امارات اسلامي افغانستان هغې ثالثي کوله. نو مذاکرات خو دوه غونډې وشو، د هغې نه پس چې دی نو خبر تاسو خپله روغنیتي ورته ستاسو په وینا وښودله چې موږ د امن دپاره دې اقداماتو ته تیار یو. د هغې په بدل کې طالبانو څه درکړي وو؟ طالبانو ټولو کې اولنۍ خبر خو دا و چې څنګه ورسره زموږ اولنۍ غونډه وشو په کابل کې نو هغوی د خپل طرف نه زموږ د وینا نه بغیر د سیز فایر د ډزبندۍ د اوربند اعلان وکړ. وی چې تاسو راغلي یې موږ سره د امن خبرو دپاره، موږ د خبرو کولو نه مخکې تاسو ته دا تحفه درکوو چې موږ د خپل طرف نه ډزبندۍ اعلان کوو. دا ډېره لویه خبره ده. لکه د دشمن د طرف نه هم یو ښه خبره دا راغل سوات ته ستاسو فوجیان خبره کوم درته. زه د تحریک طالبان پاکستان خبره کوم. د هغې د مشر مفتی نورولي د طرف نه موږ ته دا اعلان وشو، په هغې اعلان باندې هغې عمل کوو او بالکل یې کړی دی. او بالکل هغه وخت کې چې کله موږ په کابل کې نو هم ترهګرو حملې په موږ باندې زموږ په فوج باندې په خلکو جاري وې اچا کولې. تحریک طالبان پاکستان نه وی کړي. په تحریک طالبان پاکستان نه علاوه په طالبانو کې ګروپونه دي کوم چې د تحریک طالبان مخالف ګروپونه دي په ضد کې کاروایی کوي. هغه کې یو مشهور او مضبوط ګروپ د حافظ ګل بادر دی په نارت وزیرستان کې، په پکتینا کې اوسي او هلته هغه حملې کوي. هغه د مفتی نورولي مخالف دی. په باجوړ کې داعش دی، په باجوړ کې نور داسې ډېر ګروپونه دي چې هغه د تحریک طالبان نه آزاد دي، ځان ته طالبان وایي، خو دې سره یا اختلاف دی یا دې سره تعلق نه ساتي. نو ډېر ګروپونو دا کوشش کوو چې د ټي ټي پي سره زموږ کوم مذاکرات روان دي دا ناکامه شي او جنګبندي ونه شي او دا معامله خرابه شي. نو چې څنګه زموږ خبرې روانې شوې او هغې سره د هغې کې پرمختګ شروع شو نو دلته دوی خپلو حملو کې تیزي راوستله. غوښتل یې هم دا چې مذاکرات ختم شي. بیا پکې څه وشو چې موږ کله په کابل کې په دویمه دغه کې چې دویم ویزټ کې موږ کله کابل کې نو زمونږ یو ورځ مذاکرات وشو د سهار وختي په ایمن الظواهري باندې حمله وشو په کابل کې، هوا پکې د منځ لاړ. نو د هغې په وجه باندې د پاکستان او د افغانستان په خپلو کې تاوتریخوالی راغی او بیا د هغې وزیر هم څه بیان ورکړل ته زموږ د طرف نه بیان راغی. د هغې په وجه باندې حالات داسې شو چې مذاکراتو هغه دور ختم شو او هغه خبره ختمه شوه. نه خو د دې هر څه دا په اګست کې شو، اګست 2002 کې. اکتوبر کې 2 میاشتې پس
ټي ټي پی سیز فایر ختم کړ. نو 3 میاشتې مونږه د جولای نه والا تر اکتوبر پورې مونږه سیز فایر 4 میاشتې تقریبا دا غیر طرف نه سیز فایر نو که دشمن دی وي خو هغه هم که یو درون او یو ښه اقدام کوي د هغې منل پکار دی او د هغې صفت پکار دی. جنګ زموږ د طرف نه بیا شروع شو ځکه چې طالبانو چې کوم نور ګروپونو هغې حملې کولې نو فوج به هم کاروایي مجبوري وکوله خو د خبرو دا مطلب نو چې مونږ هغې سره دستخط کړو چې بس مونږ سرنډر کوو مونږ چې دی نو تاسو د عمل کواله کوو. دا خو سره ما په خپله خبره کړې وه مونږ ته یې ویل مونږ ته فاټه ټوله مونږ ته راکې ټوله فاټه مونږ ته تاسو پرېږدئ دا مونږ غواړو چې دا لکه ازاده شي. دا د نورولي ګروپ مونږ خبرې یې سره روانې وې هغه غټ ګروپ همغه دی که نه ټول کوم زمونږ دا پښتنو دا څومره علاقه ده د وزیرستان شمالي جنوبي وزیرستان نه واله تر باجوړه پورې دی ټولو کوم دا هغې زیات دغه دی لکه دوی ټوله فاټه تاسو نه غوښتې وه. یو خبرو کې دا کېدله چې دا تاسو دلته مونږ د سیټل کولو اجازت راکړئ مونږ ته دا علاقه واپس د صوبې نه وباسئ د خیبر پښتونخوا نه واپس یو ما هغه زوړ سټیټس کې بحال کېده د دې طرف نه خبره وه یو دغه ډسکس شو پوینټ د پایې کې زما خپل کمنټس دا وو ما ورته ویل عجیبه خبره کوي مې پښتانه په یو ډیران باندې 40 کاله 40 مړي کوي یو بل نه او مې تاسو زموږ ټول علاقه غواړم دا څنګه کېدي خبره وکېږي مل پایې کې بس مذاکراتي څه شرایط وي څه به تاسو منې څه موږ او زموږ هغې سره بنیادي شرط یو چې تاسو به تحریک طالبان پاکستان دا نوم ختموي تاسو په دې تنظیمي حیثیت کې ناراضه دا چې کوم تاسو تنظیم یا تحریک ته تاسو کا راځي تاسو به د عام افرادو په شکل کې مونږ راولو خداغې نه مخ کې چې د کوم علاقو نه تاسو تعلق دی کوم ځای کې چې تاسو خلک وجلی دي یا تاسو د دښمنۍ دي لوکل خلکو سره اول به هغه خلک د هغه ځای مشران انډیویډوالي د یو علاقې به تاسو سره کینی سره بروغه کیږي جرګه به کیږي یو بل تبا مړی بخې یا بس چم طریقې د پښتنو یا د اسلامي شریعت مطابق کومه طریقه د آب کیږي چې هغه ایکسپټ شینو علاوه بیا موږ دا شی مخکې کوو. برسټر صاحب د ضرب عذاب عملیاتو نو وروسته فوج هم دا دعوی کړې وي د حکومت هم دا دعوی وي چې د وسلوالو تنظیمونو ملای ماته کړې هغه وز د عملیاتو غرنګ توان نه لري خو کله چې بیا تاسو حکومت رالو په تاسو دا تورونه ولګېدل چې د بتې ورکوي یا دغه ترهګرو د پاره نرمه ګوشه لري مذاکرات مو وکړل دغه مذاکراتو په نتیجه کې طالبان بیا دلته اکټیو شول سوات ترال تاسو په خپل ویل چې طالبان خدا خود خور تپوس لراغلو هر وخت مداغي د پاره یو دلیل پیدا کړي او حتی تاسو مشر عمران خان په خپل ویلو چې ما مذاکرات کړي او ما غوښتل چې طالبان واپس راولم او د قبایلی سیمو کې ځای کما نو څنګه تاسو د دې نه انکار کوئ چې نه داسې هیڅ نو شي منګه د هغې سره څه معاهده نه وکړي هغوی مراوستي نه دي بیا که نه مراوستي د حالات واپس ولې خراب شول؟ ګوره هرې خبرې ته کتلو یو خپل انداز او طریقه وي ځکه یو ښې خبرې ته په بد انداز کې ګورم نو ما ته وایي کې صرف بدې خبرې ښکاري او که یو بدې خبرې ته په ښه انداز کې ګورم نو ما ته وایي کې صرف ښې خبرې ښکاري. د عقلمندو هوشمندو او د هوښیارو خلکو دا اپروچ وي چې هغې هرې مسلې ته په دواړو نظر وګوري که ښه خبرې مې بدې مې وي ځکه نن دا ووایم چې طالبانو سره مذاکرات غلطي وه او دا موږ له نه وه پکاره نو د دې مطلب دا دی چې زه دې شي ته صرف په یو انګل ګورم ټیک شوه زما هغه شخصیت چې زما د ایمان حصه ده محمد صلی الله علیه وسلم داغه دا فرمان دی او داغه دا سنت دی چې هغه په جنگ کې یو طرف ته به توري چلې دي یو طرف ته به غشي په یو بل ورېدل او بل طرف ته مذاکرات هم روانو ټیک شو دا زموږ د تاریخ حصه ده دا دغه روایت دي زه چې مسلمان یم او زه د هغه په روایاتو باندې عمل زما فرض دي زما ډیوټي ده چې زه د هغه روایات ومنم نو په جنگ کې مذاکرات کول دا زما فرض دی جنگي فرض دی دا زما نو مونږ مذاکرات کړي دا مونږ غیر اسلامي یا غیر اخلاقی کار نه دی کوو نم څه د بې پښتو کار کړی دی پښتو کې هم روغه جرګه مذاکرات دا زموږ د پښتونولۍ د اصولو حصه ده ننواتې څه ته وایي د جرګه څه ته وایي تیږه څه ته وایي دا د دې دپاره په پښتونولۍ کې هم دا روایت یو نو موږ هغه روایت فالو کړي دي. دویم ما درته بیا ووایو دا خبره ما بیا کړې ده چې مونږ طالبانو سره مذاکرات کول مونږ هغې سره د شکست باره کې څه اګریمنټ نه ساین کوو چې څه وخت مذاکرات کېدل او مقه ځای کې په بل محاذ باندې جګړه هم روانه وه که د طالب د طرف نه په موږ ډس شوی دی نو زموږ د طرف نه به ډس شوی دی که زموږ د طرف نه د هغه د طرف نه خودکشه حمله شوې ده نو موږ هم د هغې جواب کې ګوله باري هم پرې کړې ده او د هغه کیمپونه هم هیټ کړي دي داسې هېڅ دغه نه دی چې ګینې موږ ټوپکې کېښودې او
یو طرف ته شو جاجر هم د ټوپکو نو باسلې او بس لاس هم ورته داسې ورته نه دي نیولي شوي. یو بله دویمه خبرداره چې د دې مذاکراتو یا د دې مسلې ضرورت ولې پیښ شو. 20 کال امریکا په دې سیمه کې موجود و، جنګ و، افغان طالبانو سره جنګ و. دا زموږ د خلک د افغان طالبانو په مرسته کې په ملاتړ کوي سره امریکای سره جګړه کوله. چې کله په اگست کې تیر شوي یعنی 2021 کې امریکا واپس لاړه نو په دوحه کې اګریمنٹ وشو. په هغه اګریمنٹ کې په افغان طالبانو باندې یو ذمہداري دام وه چې دی به خپل ملک د ترهګرۍ دپاره یا داسې تنظیم ته به نه حواله کوي، داسې تنظیم ته به اجازت نه ورکوي په خپل خاوره باندې کوم چې بین الاقوامي طور باندې په ترهګرۍ کې یا په فساد کې انوالو وي. دا د اقوام متحده یو کنډیشن په دی باندې او هغه غي اومنه په خپل هغه معاهده کې. افغان طالبانو د مذاکراتو په دوران کې چې کله په دوحه کې مذاکرات روانو نو هغه ټایم کې پاکستان حکومت سره دا انډرسټینډینګ و چې کوم مونږ راشو نو مونږ به ستاسو د پاره ستاسو چې کومه مسله د ټي ټي پی سره د دې د حل کولو کوشش وکړو. مونږ به په ټي ټي پی باندې چې کوم اثر رسوخ دی به استعمالو تاسو سره به کینو چې دا خبره ختم شي. د دې دواړو نقطو پر اړه کې د معاهدې چې کوم شقو او بیا دا چې کوم د دې خپل پرسنل کمټمنټ وو د یې پر اړه کې چې کله وخت راغی نو اگست کې تا امریکایانو وتلو په سپتمبر اکتوبر کې افغان طالبانو د حکومت سره پاکستان حکومت سره رابطه وکړو د روغې خبرې چې یاره ټي ټي پی سره مستاسله معامله برابر وو. زموږ سره اول غیر رسمي او بیا رسمي مذاکرات شروع شو. مونږ سره مذاکرات کړي دي په دې باندې مونږ زه خو په غنم چې مونږ په فخر کوو چې دا زه په کم از کم فخر کوم چې دا غو مذاکرات یې سم پوره بدقسمتي سي مونږ بعض اوقات د خپل خوخه نه خوخه په وجه باندې داسې طریقه باندې هغه الفاظ استعمالو د بل سړي چې مونږ ته په تسکین یا خوشحالي ملاوي. دا خبره ما کم ځای کې کړې و، دا ما تاسو صحافیانو ورو ته کړې و، کم ځای کې مې کړې و، ما خپل ځای کې له دعوت ور کړو. تاسو بیګا زموږ په یو دعوت کې موجود ځای کنه د پیښور د صوبه سرحد د خیبر پختونخوا ټول دغه چې کوم بیورو چیف د مختلفو اخبارونو د ټي وي ما راغوښتي وو. دغه شانتې غونډه ما مخکې په 2022 کې کړې وه او دې مې ټول راغوښتي وو. هلته کې دي تپوسو که ما ورته د سوات خبرې وکړه د سوات هغه یو واقعیت چې و د مټې نو ما ورته وویل مې د طالبانو د تحریک طالبان دا موقف دی، دا د هغې موقف دی، زما موقف نه دی. مې هغې دا بیان ورکړی دی او تاسو جرنلسټان یې تاسو ته پته پکار ده هم ستاسو په میډیا ورکړی چې زمونږ هغه کس چې دی هغه جنګ له نو تللی، هغه د هغه خور د کینسر مریضه وه هغه هغې له تللی و، دا د هغې موقف دی. نو مې هغې خو په خپل له دې شي نه انکار کړي چې مونږ جنګ له خو مونږ خو ورسره د خور د تپوس له کار راغلی و نو مونږ خو له دوايانې نه وې وړې نه وله مونږ ګلونه او مټیایې وړې صرف اجازه هم ورکړې اجازت هم نه وه نه وه که نه ګوره هغه په خپله راننوتي وه بارډر نه د بارډر نه خلک راځي. ګوره لکه یو سنجیده خبره کوو فاروق صاحب که نه لکه دغه نه کوو سیره خبره ستاسو په هغې موجودګۍ تاسو خو نه وی خو لکه ستاسو صحافیانو وروڼو په موجودګۍ کې دا خبره ما وکړه. د هغې نه بعد پکې یو دوه کسان دي زموږ دوستان دي څه به ورته وی خو لکه بار ووتله خبرې لیبل رنګ ورکړه. هغه کسان چې کوم راغلي وو هغې سره باقاعده اف سی لانچ دغه وکړه ورغلل ورپسې فوج ورپسې ورغی په هغې کې ډزې هم شوي دي په هغې کې جګړه هم شوې ده او د هغې نه بعد کسان واپس لاړل هغې کوی پرې نه ښودل اکه د غرونو په هغه سرونو باندې ناست وو هلته ورسره دغه ورته پیوچار په علاقه کې شوي وو دا ټوله واقع شوې ده د دې هر څه تاسو خبرې یې او د هغې نه پسې واپس لاړل مکه غرونو باندې څنګه راغلي وو دغه شانتې واپس لاړل او د ژمي موسم وورې وې نو وورو کې اسې عام خلک بره نه شي ختلی نه ځي. دا ما د هغې د موقف خبره وکړه مې دا داسې نو دوی هغه د سیاق و سباق نه خبره جدا دغه کړه او د هغې نه یو ټوکه جوړه کړه او بیا دلته کې یو برسټر صاحب ټوکه ښکاري لکه تاسو څنګه په ډاډه خبره وکړئ په هغې راغلل په هغې لاړل او دا دونه فوج چې ولاړ وي دا دونه ځواکونه ولاړ وي دا د څه دپاره وي؟ د امریکې فوج چې په افغانستان کې ولاړو 20 کاله د امریکې خبرې که نه امریکا وه د دنیا سپر پاور دی که نه او صرف امریکا نه وه د دنیا ټول طاقتور ملکونه ورسره موجود وو په هغې افغانستان کې ټیک ده نیټو وه په افغانستان کې جنګ و که نه ټیک شوه د افغانستان ته به د مجاهدین او د طالبان څنګه تلل او جنګ به یې کوو هغه هم دا الزام دی چې د پاکستان نه ورتلل د پاکستان نه خو د پاکستان خو پرېښودل چې زموږ نه ته لاړ شئ زموږ علاقه کې کولا ولاړ شئ
نو د افغانستان ته بیا څنګه نه خو تاسو کاغه مثال نه، 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 امریکا نه، نه. د وو سمندرونو راغلي ورګه و سمندر پرې د یار د افغانستان خپل خلک وسره ولاړ اشرف غنی د امریکای نه خو نور راغلی امریکا د هغه پورا افغان نېشنل آرمي او افغان نېشنل پولیسو د هغه اربکیانو په لکونو خلکو هغه ولې کورونه کو د سره امریکایانو جګړه کوله بارډر خو د افغان حکومت په کنټرول کې امریکا خو همیشه چې کم فارن اکوپیشن کیږي هغه همیشه د بارډر نه روستو وي هغه په فرنٹ لاین نه وي په بارډر کې دا دومره خلک به چې د افغانستان سرحدونه کراس کول او تل په افغانستان کې امریکای سره جګړه کوله سپر پاور سره چې سره دنیا هر اکوپمنٹ ټیکنالوژي هر سوا تل به کنه منی کنه جنگ شوی د شل کاله کنه او دا جنگ په نتیجه کې امریکا تل را ټیک شو زما د لاس داسې کولو امریکا نه تل نه زما په ګلونو تل دا زما په دزو تل دا چې لاړه الته کې چې تلی شي نو هغه دلته راتلی شي ټیک شو دا او ته خبره تر دې سیمې د علاقې د افغانستان سرحدونه پوره سرحدونه دي زما په خیال کې ته الته کې 20 لک فوج هم واچي کنه په دې سرحدونو باندې کده دواړو طرف نه دا بارډر نه مینج کیږي دا ډیر غټ بارډر دی اوس هم 2600 کیلومتر ټیک شو 26 کیلومتر 100 کیلومتر دا بارډر دی ظاهره د لارې پاکستان لوکل خلک دي ته لارې معلومي دي تل راتل جګړې کول دغه لوکل د سوات د طالبان تاسو خبر وکړه دا هغه خلک دي چې کم د سوات دي دا غي علاقې دي په دې زینو کې په دې غرونو کې په دې کندو کپرو کې لوي شي دي ژوندونه تیر کړي ته معلوم دي نو رالل جرالل مونږ وباسل خو مخکې وختونو کې چې کله داسې حالات خراب شول تاسو اوس په خپل خبرو کې ول چې موږ د مذاکراتو پلوي خلک یو تاسو لیډر عمران خان تجویز وکړو چې دې ته د پیښور کې د مذاکراتو د لپاره دفتر ورکړي شي اوس خو تاسو حکومت هم دی دلته دفتر کله ورکوي طالبانو ته هغه په هغه وخت کې ویلو چې کله په امریکایان په افغانستان کې موجود او امریکای وسره او سعودي عرب وسره او دوحه قطر وسره په دغه کې په دوحه کې مذاکرات کول هغه ټیم کې دا خبر هغه کړي و اوس ما به یو خبره د 13 کال مخکې کړي ته هغه په ما باندې نن دغه کې اپلای کې نو لږ د سیاق او سبق نه سوال کاوه کنه خبره داسې ده چې هغه وخت کې ځکه کړي و چې ټوله اسلامي دنیا دې ته تیار و چې مونږه طالبانو سره مذاکرات وکړو د پاکستان حکومت هم سره تیار ولې وسره تیار زبد هغه وخت خو د عمران خان حکومت نو چې کله خبره کړي تا ته یاد دی خبره کله کړي و هغه وخت کې کړي و کله چې د دې زینه د نیټو سپلای تل افغانستان او عمران خان د نیټو د سپلای حواله سره دلته درنه کړي و احتجاج کړو یو پورا تحریک چلیدل د پی ټی آی د طرف نه هغه وخت زموږ حکومت نه په مرکز کې او نه په صوبه کې هغه وخت هغه دا خبره کړو ځکه کړي و چې د نیټو د دې لارې د تیرېدو په وجه به طالبانو هغه سایډ نه او دې سایډ نه دواړو به دا ګیله وه چې تاسو امریکې ته خپله خاوره استعمالولو اجازت ورکړې او هغې ته زموږ اسلحه او پټرول او هر څه ستاسو نه راځي نو یقینا دا د هغې دپاره د جواز یو د جنګ دپاره سعودي عرب ورسره د روغې خبرې کولې دوحه کې قطر وسره د روغې خبرې کولې قطر ولا دغه زیم ورکو او د پاکستان حکومت هغه ټایم کې د طالبانو مشران پرېښودل مولا عبدالسلام ضعیف چا پرېښو عمران خان خو نو پرېښی هغه وخت کې خلاص شو د پاکستان د دغه نه چې کله امریکایان په افغانستان کې د کارزی حکومت و مولا برادر چې چا مذاکرات لیډ کول هغه د پاکستان په کسټډي کې او د پاکستان د کسټډي نه ووته او لاړ قطر ته مذاکرات ولا دا نور چې کوم څومره دي د دوه درې متوکل او دا سورم چې دی ټول د پاکستان نه تللی دی او پاکستان الاو کړي ولې چې دا مذاکرات کامیابول کم چې د اسلامي ملکونو پر رضا صلاح په دوحه کې کېدل نو پاکستان به فیسیلیټیټ کول پاکستان دا نشو ویلې چې مونږ نه پریږدو په دې وجه باندې په دې تناظر کې عمران خان دا خبره کړې وه چې دلته مولا دفتر ورکړي دا خو هغه یو دغه غونډې خبره وکړي یو پولیټیکل سټیټمنټ ورکړي چې وای الته وسره هغه مذاکرات کوي خو دلته ولا تاسو دفتر ورکړي چې دلته د سره کینی فارملایز شي ځکه چې کته دی نه فارملایز کړي نو دا جنگ نه ختميږي بل عمران خان چې کوم خبره کړو هغه یو ټوټلی ډیفرنٹ تناظر کې کړو ځکه چې هغه د دوحه مذاکراتو کې فیسیلیټیټ کول غوښتل کم چې عمران خان نه ستاد پاکستان هغه وخت حکومت هم غوښتله سعودي عرب هم غوښتله قطر هم غوښتله یو ای هم غوښتله په تاسو باندې دا الزام هم دی زه الزام خبره کوم او دا زه نه لګوم چې تاسو دا غینه یریږئ تاسو مشرانو طالبانو ته بتې ورکړي دي څه وایي نو که چا بته ورکړي دا نه تاسو بالکل تاسو کول شي کاغذ ته معلومي زوم ته تاسو کوم کماته وخی چې دې سړي بته ورکړي د خو اسه ماته خو نه ښکاري چې چا بته ورکړي دی او کې دي شي چې وسر د خپل ذاتی معاملې د سیټل کول د پاره بته ورکړي او دا غي نه خبر نه مانو چې په یو شي خبر نه ماته سړی معلوم نه پاهي ز تفسیر نشم کوله خو یقینا ډیر خلک چې دین هغه په دې معاملې کې انوالو دي او دې کې دا خبر هم ده چې د هرې طرح غره الزام
په ټي ټي پی باندې لګول یا په افغان طالبانو باندې لګول هم مناسب نه ده تر څو پورې ثبوت نه ځکه چې ماده ته څنګه وې په د طالبانو په دې تحریک کې چې کم ځان ته طالبان وي په دې کې واقعي هغه د جهادي جذبې د لاندې جګړه کولو عالم شته په دې کې قاتلان او ډاکوان او غلم شته په دې کې هر قسم خلک دي او په دې کې داسې خلک هم دي چې داغي یو ګروپ بل سره نه لګي او د بل سره لګي خپل کې دښمنۍ دي نه ټول ته په یو پیمانه کې نشي راوسته بل دوره ماته پته ده چې د تیر شوي حکومت چې کله زمونږ او د 2023 جنوري کې چې کوم مونږ بیا تحلیل کړ محمود خان زمونږ وزیر اعلی نو په هغه ټایم کې ډیر داسې شکایات د ترهګر د باتیر راتلل بعد خلکو ته دهشتګردیم شوی دا خلک وشتي دي داغې نه بعد چې کله تفتیش وشو نو مونږ ته د دې خبرې پته ولګېده چې چرته به داعش نوم خلکو استعمال او چرته به ټي ټي پی نوم استعمال او اکچولی هغه عام کریمینلز صوبه په ځانګړې توګه زمونږ قبایلي سیمې یو ځل بیا د حکومت د واکمنۍ نه وتې دي او هلته طالبان را ننوتې دي سر د ماښامه نه ځواکونه راوتی شي نه خلک په سړکونو ګرځېدی شي څه وایي ستاسو واکمني د حکومت شته دی په دغه سیمو کې ترهګري چې په کوم ځای کې هم وي د هغې هر څه وجوهات چې وي د هغې یقینا څه نه څه اګزسټنس یا د هغې څه وجود هغې لري چېرته څه واقعات کېږي چېرته ګروپونه وي مختلف قسمه دغه دی اوس فرض وکړه دا پېښور دی زموږ د خیبر پښتونخوا یو مرکزي ښار دی دلته د شپې په 2 بجې باندې 15 کسان روزي او دا ستاسو د پریس کلب د گیټ نه بار دا سړک چې دی په دې باندې یو لس ګاډي ودري یو پیسې ته غواړي یا بتای ته غواړي یا ورته د طالبانو جنډا یا اره جنډا ړکوي یقینا غلطه خبره ده داسې یو د ښار کې نه دی پکار خو دا کېدی شي او دا کېږي دا خو په نیویارک کې هم شوي دي صوبه وتې ده د حکومت د لاسه که شته دلته یقینا داسې ګروپونه به وي داسې خلک به وي چې څوک به د طالبانو واقعي ریپرزنټیشن کوي هغوی به روډونه بندوي څه به کریمینلز وي څه به د طالبانو نوم استعمالوي خو د حکومت د واکمنۍ سوال اله پیدا کېږي چې آیا حکومت د یې خلاف کاروایی کوي او که نه کوي هغه کاروایی که کم حده پورې تعلق دی نو هغه موږ کوو څنګه چې پته ولګي چې دې ځای کې سړک بند شوی دی پولیس هم رسي که پولیس نشي رسېدی یا نه پوره فوج رسي او دغه وجه ده فاروق صاحب چې ستاسو په میډیا کې تقریبا هر ورځ د پولیس والو د شهادت او د ژوبل کېدلو خبرونه راځي نو دا په کور کې په ناسته په هوایي ډزو خو نه مري که نه په صوبه کې هر ځای کې چې ترهګرۍ واقع راځي هغې کې د پولیس او د قانون د نافذ کولو چې کومې ادارې دي هغې کې انټیلیجنس ادارې هم دي کې پولیس هم دی هغې کې سی ټي ډي ده یا دغه شانتې نور الیټ پولیس دی د دې دپاره د دې د فعالیت دپاره د دې د استعداد د زیاتولو دپاره مونږ کافي اوس پروګرام دی غټ لوی پروګرام دی پای کې د بجټ کې مونږ تقریبا 1.5 ارب روپۍ هم ایښي دي د پولیس د کارکردګۍ د زیاتولو لپاره په دې کې به هغه اضلاع لکه ډیر اسماعیل خان شو ټانک شو لکی مروت شو کوم ځای کې چې دا ترهګري نن سبا لږ زیاته ده نو د دې کې د پولیس ته تعداد د زیاتولو او نوې برتۍ کول بیا د هغې ټریننګ کول هغې ته نوې ماډرن اسلحه ورکول بلټ پروف جیکټې بختربند ګاډي وایرلیس کمیونیکیشن اکوپمنټ د دې لپاره دا ټولې پیسې مختص شوي دي دا جنګ به موږ انشاءالله ګټو دی کې هیڅ شک نشته زه په یو خبره باندې کنوینسډ یم چې که ټیرریزم هر څومره انټنسیفای شي هر څومره زیات شي ته چرې د ټیرریسټ په وجه نه راغورځېږې ته که غورځېږې د خپل کمزورۍ په وجه غورځېږې اتا نشي غورځولی ته به په خپله کمزورۍ غورځېږې نو زموږ کمزوري چې کومه ده هغه د استعداد ده د تعداد ده د اکوپمنټ ده هغه موږ انشاءالله ډیولپ کوو لګیا یو او زما امید دی چې ډېر زر به موږ په دې معامله کې جوابي کاروایی به زموږ طرف نه چې کومه کېږي به تاسو وګورئ او اوس هم چې زموږ طرف نه کومه جوابي کاروایی کېږي زه نه ګڼم چې داسې یو ځای به مې چایږي په یو انچ ځمکه باندې د بل چا قبضوي راتللي یا جنګ کول یا حمله کول بیرسټر صاحب اوس هم د پردې تر شا د ټي ټي پي سره څه مذاکرات کېږي یا هسې روانې دي زما د معلوماتو مطابق هېڅ هم نشته نو بیا څه وایي چې په نږدې راتلونکي کې حالات به خطر ته لاړ شي که نور خرابېدی شي نو حالات خو فعلا چې څه دي هغه دي خو په مونږ باندې ډیپینډ کوي یعنې سارې په مونږ دی چې آیا مونږ دا خبره د حل کولو دپاره څه طریقه کار اډاپټ کوو که مونږ جنګ غواړو نو بیا به د جنګ تیاری کوي او که مونږ روغ او صلح غواړو او مونږ دا خبره ختمول غواړو د هغې بیا نورې لارې دي مونږ له خپل تیاری پوره پکار دی خو که د روغې او د خبرو اترو ورکولو کو
دا به ډېره ښه خبره وي. زما دا یقین دی چې موږ به څه نه څه دغه ته ورسو. راځو ستاسو د ذات متعلق ځینې وخت کې په پارلمان کې هم خبره راوچته شي، نیوکې هم کېږي. بیرسټر صاحب خو څنګه چې ظاهره ده یو ښه تعلیمي بیک ګراوند لري، 3 PhD کړي دي، بلا کتابونه مو هم لیکلي دي چې څونه خبر شوی یم. بیا وایي چې بیرسټر صاحب خو یو جهادي دی، جهادونه کړي دي، په افغانستان کې جنګېدلی دی، د طالبانو د ډلو سره ملاو سړی دی، د هغې کس دی. خلک داسې تنقیدونه کوي. تاسو په افغانستان کې جهاد کړی دی؟ څوک دې باندې تنقید کوي، هغې به بالکل تنقید کوي، ته تنقید حق دی. زه خو به فخر کوم. ما خو خپل ځواني دغه جهاد مو څه دپاره کول؟ ما خو دا خپل ځواني چې دی نو د خپل عقیدې مطابق، د خپل سوچ مطابق تیره کړې ده. ما صرف په افغانستان کې نه، دنیا په ډېرو علاقو کې مې په جهادي سرګرمو کې بوزنیا کې بالکل پاتې شویم. بوزنیا کې مې ساه اخیستې ده، هلته مسلمانانو سره ظلم کېده او موږ د هغې بدلې اخیستې دي او د هغې د بوزنیا په ازادۍ کې چې کوم جدوجهد و هغې کې مې خپله حصه اخیستې ده. افغانستان باندې روس حمله کړې وه او روس فوج و هلته کې او کمیونست حکومت و او هغه ټایم کې د هغې خلاف یو مسلح جدوجهد روان و. هغه جدوجهد کې مې د کمیونستو او د روس د فوج خلاف حصه اخیستې ده. زه خو به فخر کوم. د پاکستان دی وخت کې اسټابلیشمنت یا حکومتي چارواکي اکثر وایي چې دا طالبان او د افغانستان طالبان خپلو کې سرپرستی کوي. افغان طالبان ځایونه ورکړي دي. که سبا دی دلته د جهاد ضرورت وګڼي، بیا به هم د طالبانو لپاره ټوپک دلته پاکستان خلاف راوچت کوي. د روس خلاف جنگ چې و هغه ځکه جهاد و چې په هغې باندې یو خو د اسلامي دنیا ډېرو غټو غټو علماو او د جهاد د اصولو مطابق، لکه د اسلام چې کوم اصول دي د هغې مطابق دا فتوی ورکړې وې چې دا جنگ نه دی، دا جهاد دی، دا په هر مسلمان فرض دی. یو خو دا خبره وه. خو هغه پرېږده، هغه که سړی فتوا یو خپل حیثیت لري، خو ځکه د هغه ته لرې کم نو یو غیر ملکي فوج چې راشي او ستا په ګاونډ کې ستا په یو مسلمان ملک باندې حمله وکړي او قبضه پرې وکړي، نو که دې ته څوک جهاد نه وایي نو د هغې خلاف جدوجهد ته نو کېدای شي چې بیا زه د جهاد په هغه ډیفینیشن یا په تعریف خو چې د نیټو د امریکې رالو تاسو خو ورته ډې ورکړې وې، ملګري وی ورسره. ما خو نه وې ورکړې چې چا ورکړې د اینه به دا سوال وکړې. ما خو نه وې ورکړې. پاکستان خبره کوم. ما خو نه وې ورکړې. زه خو پاکستان نه وم، کنه زه خو چې هلته روس خلاف جنګېدم نو زه خو پاکستان د طرف نه تلم. زه خو په خپل ذاتي حیثیت کې د یو مسلمان او د یو پښتون په حیثیت کې تلم. نو زه خو د خپل سوال دغه کوم او حکومت که اډې ورکړي دي او که نه دي ورکړي یا جنګ کړی دی یا نه دی کړی، دا د حکومت خپلې پالیسۍ وي. په دې باندې زه څه کمنټ نشم کولی. هغه به یو جدا موضوع وي. څونه موده مو جنګ کړی په افغانستان؟ ما د 1984 نه واله تر 1989 پورې ما آخري جنګ په افغانستان کې د جلال آباد حمله وه. او چا د بیرغ د لاندې جنګېدی؟ حزب اسلامي افغانستان زیاتره عملیاتو کې مې د حزب اسلامي او حکمتیار صاحب د ګروپ د لاندې د بیرغ د لاندې جګړې کړي دي او بیا مې د یونس خالد صاحب د سره مې کار کړی دی. بیا مې د اتحاد اسلامي افغانستان چې کوم سر رسول سیاف صاحب ګروپ د هغې د بیرغ په دې کې هم په خپله ټوپک اخیستی ډز مو کړی یا ډز در باندې شوی؟ اکټیو عملیاتو کې مې حصه اخیستی ده. عملیات مطلب هم دا دی چې ډز مې کړی یم دی او ډز را باندې شوی یم دی. او صرف ډز نه، د ټینکونو ګولې او د جهازونو بمباري هم را باندې شوی دی. هر څه کې پاتې شوی یم. اورېدلي مې دي چې زخمي شوي هم که دغه لږ راته داسې ټکر ټوکه ځای په ځای خوا دی. خو دا خو دا خو د جنګ دغه د حصه ده نو چې او تاسو دغه وخت کې داسې نه ګڼله چې دا د امریکې او د روس جګړه ده، د امریکې دولت راځي په هغې باندې دلته جهادي کیمپونه کولاو شوي، نو دغه هم نه ګڼله صرف اسلام په ځان کې؟ بالکل دا اسلام جنگ و. زما په نظر کې زه اوس هم دا اسلام جنگ و. د امریکې به پکې خپل مفاد ضرور و، ځکه موږ د دې دنیا حصه یو. موږ په مریخ نه اوسو چې هلته صرف مسلمان او کافر دی او یا پاکستان او افغانستان دی. چې کله روس راغی د دې نه خو موږ انکار نه کوو د سوویت یونین چې هغه یو کمیونست ملک و، که نه کمیونست لادینه ملک و. او چې کله په افغانستان راغی، افغانستان یو اسلامي ملک و. افغانستان ته راغی ولې؟ افغانستان ځکه راغی چې هلته کې کمیونست انقلاب راغلی و. خلق او پرچم د حکومت ختم کو، اقتدار باندې په زور د کودتا په نتیجه کې قبضه کړې وه. په اپریل 1978 کې 1978 کې نور محمد ترکی راغی. نور محمد ترکی خلقی و، هغه یو یقینا یو کمیونست و. هغه سره چې کم خلکو په جدوجہد کې حصه اخیسته هغه اسلامي خلک وو. ټیک ده، حزب اسلامي و، اخوان المسلمون د هغې یو نوم و. دغه شانې اسلامي تحریک په نوم باندې مختلف طریقونه و. د هغې جنګ و او هغه جنګ کې
چې کله روس راغی نو روس 1.5 لاک فوج سره راغی افغانستان کې بمبارۍ کړي دي په افغانستان کې خلک وجلي دي د افغانستان تور سره د افغانستان مشران د افغانستان سپینګری ماشومان ټول دلته د پاکستان پر کیمپونو کې ژوند تیرو او هغه وخت کې خپ شعوري تور باندې ماغي سری ساغسته دا فخر په اوسم کوم تر اخره پورې ورته افغانستان کې د طالبان حکومت چې ځان ته اسلامي حکومت وایي دغه پر اتک خوشاله زه د افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر راتګ په دې حد پورې خوشاله یم چې امریکا وباسل د افغانستان خو زه دا غړم چې طالبانو لا دا پکارو یا پکار دي چې دي زر تر زره د افغان عام ولسم ځان سره رايوځي کی نور ګوندونو سره خبرې وکي او دلته یو داسې حکومت جوړ کی چې هغه د ټول افغانستان ولستا قابل قبول حکومتي دی وخت صرف د غي حکومت ته د طالبانو ډيري پالیسي داسې دي چې سره اختلاف کوم هیڅ شک نشته خو زه د غي په دی باندې یقینا زما خوښ دي چې امریکای سره جنگ مو کو او امریکای له شکست مو دلته هم چې کوم طالبان جنگيږي هغه وایي موږ جهاد کوو د کفري حکومت دی که سبا داخله په حکومت کې راځي ملاتړ کوي د دې نه زما خپل نقطه نظر ته افغانستان لپاره بیل اسلام پاکستان لپاره بیل اسلام نه زه د پاکستان په اسلامي تحریکونو کې پاتې شم مال اسلام پاکستان په اسلامي تحریکونو کې جیلونه تیر کړی دي وال می خړلې دي وال می کړی دي اکټیو سټوډنټ پالیټکس می کړی دی او تر 1995 96 پورې زه د پاکستان کې چې کوم اسلامي تحریک ته دا غي ډایرکټیو ورکر پاتې شم او موږ دا غواړو چې په پاکستان کې اسلامي نظام راشي د لپاره می جدوجہد کړي دا د پیښور او د ډیر اسماعیل خان او د ریپورت جیلونه می پکې والی دي دا خبره نه ده خو زه دا غړم چې په اسلامي ملک کې جمهوریت یا بل څه چې پرمن لاروي د اغلار اسلامي نظام تاسو د جمهوریت د لارې یس بالکل غواړم په پاکستان کې او په افغانستان کې زه په جمهوریت د لارې غواړم ما د توې چې د طالبانو حکومت ته زما دا خواسته چې دې اوس د افغانستان ټول خلک ځان سره رايوځي کی او داسې حکومت جوړ کی چې ټول ته قابل کوي داسې خواسته کول شي چې تاسو د ټوپک په زور دی ولچې اقتدار پیدا الیکشن ته لاړ شي خو الیکشن ته د تلو د پاره ویم کنه چې د افغانستان خلک ځان سره څنګه شاملې او په دې طریقه به شاملې کنه چې یو نظام بوله جوړي یو برنامه چې وتاغي وي یا به جوړي او دغه په ذریعہ به خلک ځان سره شاملې نورې پارټو ته به موقع ورکړي کنه هغه یقینا په دې موجوده دور کې جمهوریت نظام د پارلیمنت ته زخم دغه خبره کوم دغه شی زره خپل ملک ته پاره غواړم دا شی زه د هر یو ملک ته پاره غواړم دا جهادي سړی بیا کوګورو په پاکستان کې نه د ولس پر رایو باندې راځي نه په الیکشنو کې راځي او هر حکومت چې جوړیږي د پکې راځي یو خکردار پکې لري بیا که اسټابلیشمنت د طالبانو څخه خبرې کوي هم پکې بیرسټر صاحب مخکې الزامونه پیدا لګي چې دا دلته سیاست نه دی کېنول اسټابلیشمنت کېنول حقیقت څه دی چې الیکشن نه کوم ما خو صرف سټوډنټ پالیټکس کې الیکشن کې حساب حکومت کې راغلي په سټوډنټ پالیټکس کې مې حساب غستل الیکشن مې کړی دی ووټونه راته ملو شوی غټلې مې دي مختلف سټوډنټ یونین الیکشن د دغه چې کوم هدا پور د پریکټیکل تعلق دی پالیټکس نو ما چری چې دینو د الیکشن نه خواهش کړي نه کوم دام درته نه کوم زه دا زما ذاتی سوچ دی چې دا به زما دغه ته کده دې خبرې نه غلط فهمي پیدا کیږي یا زما مخالفین دا خبره په غلطه طریقه کوي دا ته حق دی کوي خو زه دا ویم زما خپل دا یو خواهش ته چې زه چری خلکو ته ځان نه دغه کوم چې مالا ووټ راکې دا زما یو اصولي فیصله ده په ژوند کې ما زه به چری چاته دا لاس نه دغه کومه مخکې کومه چې یار مالا ووټ راکې زه ډېر خسړم خپل کار دی کوي اسانه لار ارزښت نه خپل کار دی نه اسانه لارم نه ده ما چې سګړي دي کما ته فرض کا حکومتونو کې زینه ملو شوې دي نو زدا غړما چې زما په مخ کې څنګه مېم نه دی لګېدل او نه په ما کې څه خاص څه در څنګه څه چپ دی نو بس کې دي شي دا ګوره دا تاسو به ته هغه سړی نه کې کم چې تازان سره کې نه دا زمانه نه دی مناسب ځکه جنرال مشرف سره ایڈوایزر پاتې شي منو ولې پاتې شي دا تاسو دا غنه پکار د هغه خو دی وکه نشته اوس باق رسیدل نو یا که زه ام کیو ام کې پاتې شي مال تاسو سنسر زړه دا داوم کوم ټولې دنیا ته پته دا سړی نږدې و بلکې په ام کیو ام کې شاید زمانه زیات نږدې هغه سره رسوکنه نو سنټ کې پارلماني لیډر نه علاوه د هغه سره زما یو ډېر کلوز تعلق مو ټولې دنیا ته پته نو کدا ونه دا تاسو دا غنه پکار
پکار دی ځکه چې هغه ما کې څه لیدلي وو یا پاتې شو عمران خان ولې زه ځان سره راوستم راتلو سره زه په وزارت راوستم مالي ذمہ داري راکړې اوس هم زم دا ګڼم چې هغه سره زما ډېر د اعتماد تعلق دی نو دا هر څه کده نو دا تاسو د عمران خان صاحب نه پکار دی خو زه دا ګڼم چې ما کې څه ویني زما بس څه کې دي چې ما کې صلاحیت وي ځکه چې په 2 نمبر طریقه باندې څوک راشي یو ځل راشي دویم ځل راشي بیا په دریم ځل نه راځي نو زه دا ګڼم بل الیکشن مات باندې ډېر خلک د اعتراض کی طرف بارنه را لرم کده برنه مو کده لاندې نه کوم تاسو ته لاس نه نیسم چې مال ووټ راکې خپل کار کوي مړه چاله نور خلک مشته نه نور خلک نشته زما دا ته خبره کوم اسټابلیشمنت هم یو ټوکه جوړه ده یو غیر سطحي غونډه باس چې کیږي نو اسټابلیشمنت که تاسو کې اسټابلیشمنت نه سم مطلب د بیا چاته دا پته نه چې اسټابلیشمنت څه دی اوس لکه ما باندې تور لګلی کیږي چې زه اسټابلیشمنت سره سر او ټیک دا کله اسټابلیشمنت نه دا مطلب دی چې زه د فوج خیر خواه ما نو بالکل یم زما د پاکستان فوج دی زما د کوڅې محلې د چمګاوند الکان دي پکې اپکې فوجیان دي افسران دي سپایان دي ولې به زه د هغې نه یم زه به څه کوم زه به د هندوستان د فوج سره همدردي یا به د اسرائیل فوج سره لرم الله ګواه دی ځکه ما اسټابلیشمنټ سره چرې هم څه خبره شوې ده غټو خلکو سره خبرې شوې دي ما ورته همیشه د ملک په فایده کې خبره کړې ده او دا مې ورته چې دا کار غلط دی او دا مه کوئ تاسې چېرته زما خبره اوري چېرته نه اوري او د فوج په پالیسو تنقید کولی شئ ولې نه شي څو ځله مې کړی څو فوج ته مې ډایرکټ ویلي دي د ډېرو خبرو مطلب څو ځله داسې خبرې شي ولې نه شي خو دا زما منډیټ نه زه څوک یم ځکه یو منټ د پارلمان د اعتماد نه بغیر چې دی په خپل سر خبرې کوي د جنگي ډلو سره تاسو چېرته په دې باندې تنقید کړی دی فاروق صاحب بیا به راته ووایم چې دا خبره غلطه ده چې د پارلیمان د خوښې نه بغیر دغه کړي دي مذاکرات کړي دي کله چې موږ جنګي ډلو سره مذاکرات کول د پارلیمنت ته پته وه او د پارلیمنت د وزیر اعظم د کوم ځای نه راځي د پارلیمنت ممبر یې که نه پارلیمنت ولا ووټ ورکوي نو وزیر اعظم کېږي که نه نو د هغه وخت چې څوک هم وزیر اعظمان وو هغوی ټول په اعتماد کړو زه چې کله د کومې ډلې په مشرۍ کې تللی وم زما زه مشر کړم او زه ولېږلم افغانستان ته نو د هغې ډلې په ممبرانو کې د پارلیمنت ممبرانو نو داسې دا ویل چې دا مذاکرات د فوج ډایرکټ نه دي کړي حکومت په اعتماد کو پارلیمنت په اعتماد کو دا بیا خبره اوس پارلیمان هغه ممبران دروغ وایي یا د سیاسي فایدې لپاره وایي چې نه موږ سره نه نو دا خو د قوم اجتماعي اخلاقي مسله ده د ډېرې مودې نه د مرکز او د صوبایي حکومت ترمنځ یو کشمکش را روان دی د وسایلو د مرکز په ذمه باندې د صوبې د بقایجاتو پوزیشن څه دی څونه پیسې دي ستاسو په مرکز ولې نه درکوي او بس پیسې نه راکوي بقایجات دي د هغې طرف ته د بجلی په مد کې 1400 ارب روپۍ بقایجات دي دغه شانتې د اوبو په مد کې د اربونو روپو بقایجات دي دغه شانتې د چې کوم زمزلا ورته موږ وایو مرج ډسټرکټس د دې چې کوم کمیټمنټس وفاقي حکومت کړي چې کله دا علاقې خیبر پښتونخوا کې زمګېدلې نو هغه چې کوم بقایجات او د ترقۍ دپاره کوم فنډز د بجټ نه موږ له حصه پکار هم نه راکوي او که راکوي هم نو داسې هغه دغه خبره چې په داسې طریقې راکوي چې نه پرې موږ پوه شو نه پرې هغوی نه پرې زموږ څه فایده کېږي او نه هغوی ته څه دغه رسي خلکو ته څه بینیفټ رسي نو دغه ټایپ یو مسله ده او د دې بنیادي وجه سره تاسو تننه توګه رښتینې یې چې د مرکز نه خپل حقونه واخلئ ژمن یې نو موږ خو په هر فورم باندې مطالبه هم کړې ده په عوامي سطح باندې هم شوې ده وزیر اعلی صاحب خو د راتلو نه پس بیا دا خبره کړې ده ریکارډ ده ما په خپله په مختلفو پریس کانفرنسو کې بلکې زه خو چې په ایون په ټي وي کې چېرته به میډیا ته بیپر هم ورکوم نو زه پکې دا خبره راوباسم او ووایم په مرکز کې چې کله د عمران خان حکومت او په صوبه کې ستاسو حکومت ډېر ښه وخت نه و هغه چې تاسو هغه وخت کې د مرکز نه د صوبې بقایجات او د پیسې اخیستې وې بالکل و هغې کې موږ ته ښه کافي چې کوم زموږ حصه وه د هغې نه موږ ته کافي پیسې موږ روخ کې وې میلاو شوې وې او هغه وخت کې موږ یو نوی سکیم هم راوستو د بجلی حوالې سره خاص کر چې موږ د خیبر پښتونخوا خپل ټرانسمیشن کمپنۍ دپاره یو دغه کړو عمران خان صاحب دلته راغلو پېښور کې هغه اعلان هم کړو هغې باندې موږ لګیا وو چې کار هم پرې شروع کړو بیا د حکومت لاړ هغه موږ کو دی لپاره چې موږ د مرکز باندې زموږ کوم انحصار دی د بجلی په مد کې دا موږ دې خواته شي او موږ خپله بجلي په خپله صوبه کې په خپله تقسیمو ځکه چې موږ خو پیدا کوو ټول پاکستان ته سپلای کوو پاتې شوه خبره د بقایجاتو نه د بقایجاتو ګوره دا دغه دی چې دا بقایجات داسې دي لکه د کور کرایه د کور کرایه فرض وکړه دا کور دی ما ستا نه په کرایه اخیستی دی نو زه
تاله یو میاشت درنه کوم 2 میاشت درنه کوم 3 میاشت درنه اکیومولیټ کیږي نو دا غي نه بیا چې کله ته په ما زور راولې لګي دل درکم او نور بیا بقای شو بیا نور زیاتیږي نو دا یو قسم دا ټایپ پیسې دي ځکه چې مونږ غي لکه بجلی د روزانه په بنیاد ورکو دا انکریمنټل د دې انکریز کیږي نو د کې عمران خان چې څومره راکړي دا غي نه پس بیا نور زیات شوي نو بس وساغه دي نو پکار دی چې دا سیستم مونږ ټیکو او دا ټول صوبو تخپل حق غي ته ورته مهربان برستر صاحب قدرمنو کتونکو په برستر صاحب چې د بحث ډېر بلا گنجائش ته زما لکېږي چې دا بحث نور په مخ کې یو سم ډېر سوالونه رانه نیمګړي پاتې کېږي د وخت د کمی لامله خو تاسو سره واده کوم که چېرته برستر صاحب چونکې ډېر مصروفه وي که بیا په ګوتو راغلو دغه نور ستاسو سوالونه چې په ذهنونو کې دي دا به په بل ویشس کې ورته وړاندې کوم د ځان خیال ساتئ